عزتمند مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا څو ورځې د احمدشاه بابا په پیج باندې یو خبر نشریږي، هغه دا چې د ژورنالیزم انسټیټیوټ د احمدشاه بابا د دې علاقې څخه انتقالي کې بلې علاقې ته او بلې منطقې ته وړل کېږي. موږ علما کرام په دې باندې ډېر زیات خفګان ښکاره کوو. موږ ځوانان د مدرسې متعلمین د مدرسې زده کوونکي په دې باندې ډېر زیات خفګان ښکاره کوو. دا پیغام خپلو مشرانو ته رسوو، د مدارسو علما کرامو استادانو ته دا پیغام رسوو، د پوهنتونونو استادانو ته دا پیغام رسوو، د مکاتبو استادانو ته دا پیغام رسوو چې ورونو راځئ یو اتفاق شي، یو اتحاد وکړئ چې دغه یو انسټیټیوټ چې موږ په دې ارزان قیمت کې لرو دا زموږ څخه منتقلیږي بل ځای ته وړل کېږي. ولې اخر ولې موږ افغانان نه یو؟ موږ مسلمانان نه یو؟ آیا موږ د دې خاورې بچیان نه یو؟ موږ د دې خاورې بچیان یو، موږ مؤمنان یو، موږ افغانان یو. نو دا انسټیټیوټ د هیڅ وخت نه انتقالیږي. وصلی الله علی النبي الکریم. د لوی خدای تعالی په سپېڅلې نامه ننګیالی ملنګیار یم، د بګرامیو ولسوالۍ د انسجام شورا او د 12مې ناحیې د یووالي کاروان مرستیال. څو ورځې وړاندې مو اطلاعات ترلاسه کړل چې ځینې کړۍ غواړي چې د احمدشاه بابا مینې د ژورنالیزم څانګه چې دلته فعالیت کوي هغه دشتي برچي ته ولېږدوي. زمونږ ولسونو خپل غږ جګ په دوی په سر کې د احمدشاه بابا مینې صفحې د خلکو دغه د دادخواهۍ پیام خپور کړل او ډیرو خلکو یعنی د شرقي زون شته خلکو د دغې دادخواهۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړل. زه هم د بګرامۍ ولسوالۍ د انسجام شورا او د 12مې ناحیې د یووالي په استازیتوب خپل ملاتړ د دغې غږ نه کوو او د حکومتي چارواکي چې په دغه قضیه کې دخیل دي ورباندې غږ کوو چې دغه د مور او د میرې چلند چې د شرقي زون سره کیږي د خلکو سره کیږي دغه پرېږدئ. که چیرته دغه د تاسو ادامه ورکړئ او دغه څانګه چیرته بل چیرته واستول سي د شرقي زون پراخ لاریونونه به وکړي او ستاسو دغه کړنې به وغندي.